عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه برحم او کرم سرا بیا یوزل د دین په مجالسو کې د دین د ازدکړې په مجالسو کې یو بل سره یوځای کیږو، او دا د الله په نعمتونو کې اوچت نعمت دی. احساس د دې نعمت هله انسان ته وشي چې کله دا نعمت د انسان نه واغستی شي یا څه وخته پورې د ده نه دا نعمت بند کړی شي. او اسی معاذ بن جبل رضی الله عنه په دې مجالسو پسې په زنکدن کې ارمان نه و کړی. انسان وی چیرې زنکدن کې سړی چرته د بل نعمت ارمان کوي، او هغه ارمان د دې نعمت کړی و. درې خبرې هغه وی زه پسې خفه یم. یوه خبره هغه د علم په مجالسو کې زنګونان ماتول. دا هغه نعمت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کیږي، او دا هغه نعمت دی چې په دې سره ایمان د انسان چې دا هغه تازه وي. دا فرق ما محسوس کړی او تاسو به محسوس کړی چې څومره انسان د دینی مجالسو نه لرې کیږي، دومره د ده په ایمان کې کمی راځي. هغه کمی د دې د لاسې ځکه چې د ده روح ته او د ده زړه ته اوبه نه میلاویږي. څنګه چې دا ځمکه اوبه غواړي د دې دپاره چې ژوندی پاتې شي، نو دغه شان دا روح دا د ایمانی خبرې غواړي، نصیحت غواړي، وعظ غواړي، بیان غواړي، دې ته ویل غواړي چې دا کار کوه، دا کار مه کوه. نو ورسره دا روح چې دی دا تازه ایمان زیاتیږي، ایمان کې ترقی انسان ته میلاویږي. لکه څنګه چې یو سړی خپل ماشوم ته مه کوه نه وایي، او داسې وکړه دا دله ښه دي، دا مه کوه دې کې درته نقصان دی نه وایي. نو هغه ماشوم ته بیا ګوره، او د هغه انسان هغه بچي ته ګوره چې هغه وخت په وخت بچي ته نصیحت کوي، تربیت ورته ورکوي، داسې کوه داسې مه کوه. دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق. وجه معلومه ده چې دا یو وخت په وخت خبره اوري، دته کیږي خبره، دته لار خوی کیږي. دی که په غلطه رواني نو دی منع کیږي چې یا منع کړی کیږي چې دا کار مه کوه. دغه شان دا عام مسلمانان دي، څو پورې دوی نصیحت د الله او د الله د رسول اوري نو د دوی ایمانونه هغه برابري، او چې څو پورې دوی ځان تړلی وساتي د قرآن او د حدیث سره او د دینی مجالسو سره، نو د دوی ژوند برابر روان، د دوی په ایمان کې ترقی کیږي، غلطو کارونو نه منع کیږي. او چې څومره د دې مجالسو نه انسان لرې کیږي، نو هغه سپیروالی یا زه به داسې ویم چې هغه توروالی د ګناهونو هغه دی محسوسوي په خپل ژوند کې. دا خبره داسې هم نه ده چې د دې وضاحت ته ډېر ضرورت دی، نه، یو خبره انسان محسوسوي، د هغه ډېر وضاحت ته ضرورت نه. پته نه شي تاسو به ما نه په دې ټکې خفه نه شي، ما زه خو محسوسوم چې څومره دیني مجالسو نه انسان لرې کیږي یا پکې وقفه راځي، نو ایمان کې کمزورتیا راځي.
اوس که یو سړی وي چې زما هغه کې نه راځي نو زه دا خبره د سره منم نه، ځکه چې ایمان دا په ځینې ولاړ دا کمیږي او زیاتېږي. نو کمیږي، یوه لار د کمیدو هغه دا ده چې انسان د دیني مجالسو نه د وعظ او نصیحت نه لرې شي، نو په دې سره ایمان کمیږي. څنګه چې ګوره د دنیا مثال به درله درکړم نو ډېر به واضح او ډېر به بې ښه پوه شو، ځکه چې دنیا په مسله باندې موږ ښه پوهېږو. یو سړی دی هغه د هغه خبرو اترو نه لري، کومې خبرې اترې چې د مزدورۍ سره او د تجارت سره تعلق ساتي، او د بازارونو نه او د دوکانونو نه لري. د ده د دنیا کیفیت یو شی دی، دی په دنیا کې هسې مړ غونته کي، نه مزدورۍ ته ډېرې ډډې لګي، نه ډېرې منډې وهي د دنیا دپاره. او یو هغه دی چې د داسې خلکو په منځ کې ناست دی چې سهار ماښام هغوی دغه یو ورد کوي، د دنیا پیسې او مال او تجارت او ما دا واغستو تا دا واغستو، دا په موږ باندې اثر کوي. که یو پیر زه به د خپله قصه وکړم، یو ځای کې پروګرام و، نو ټول هغه اکثر تاجران نو پروګرام کې چې زه ناست وم نو هغوی باس راواغستو، یو وی دا هغه بل وی دا ما دا وکړو ما دغه وکړو ما دې. حالانکې دا د مجلس د آدابو خلاف خبره ده. مجلس کې به هغه خبره نه بیانوي چې هغه د مجلس د یو څو افرادو سره تعلق ساتي. که عامه خبره په مجلس کې کېږي الا دا که ضرورت راپېښ شي څوک سوال وکړي بیا به کوي. نور دا د مجالسو د آدابو خلاف خبره ده چې ته دوه درې کسان ناست یو دوی ټول مجلس یرغمال کړی او یو موضوع خپله راغستې. الغرض هغوی لګیا په دې مسله کې ما ورته غوږ و. دا دومره خبرې چې ما واورېدې که نه نو دې زه هم فکرمند کړم. زه د په الله قسم وخورم زه یې فکرمند کړم چې زه به لکه دا دنیا په کم طرف روانه او ته په کم طرف روان. هلته خبرې هغوی د ملیونونو او د لکاو ریالونو کوي. یعنې سبحان الله ما دا په خپله محسوسه کړې ده چې د یو مجلس کې د ډېرو خبرو اورېدو زه په خپله فکرمند کړم چې لکه دا څه کیسه ده. نو خبره مې دې پورې کوله چې کوم سړی دې مجالسو کې ناست د دنیوي منډه ډېره وي، ولې ځکه چې دی وخت په وخت خبرې اوري. کوم سړی بازار کې ژوند کوي، تجارت په میدان کې ژوند کوي، د منډه به ډېرې په نسبت د هغه چې هغه دین لري. دا شان دا دین دی. څومره چې ستا د دیني خلکو سره تعلق یې دیني مجالسو کې ستا ناسته پاس دی ستا ایمان به ډېري. څومره ته لرې کېږي ستا ایمان چې د هغه کمزوری کېږي. نو دا د الله رب العزت لوی احسان دی په موږ باندې او لوی کرم دی د الله چې موږ له توفیق او طاقت را کړی دی. سنسه په دې مجالسو کې د ناستې سنسه، ځکه چې الحمدلله وخت په وخت موږ ته زموږ هغه غلطیانې هغه په دې مجالسو کې ښویې کېږي. تا کې دا غلطي ده، تا کې دا کار غلط دی، داسې مه وایه، داسې نه ده پکار. او په دې مجالسو کې وخت په وخت موږ ته د دنیا او د آخرت د ترقۍ خبره کېږي، صرف د آخرت نه، د دنیا او د آخرت. نو دا زموږ خوشنصیبي ده الحمدلله. او چې کله د انسان په برخه دین او دنیا جمع شي که نه دا د لویې برخې خاوند. او ځکه دا دعا الله رب العزت قرآن کې هم ذکر کړې ده او موږ یې په مخه غواړو. رسول صلی الله علیه وسلم به اکثر دا دعا د الله نه غوښته. انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا اکثر غوښته او دا داسې دعا ده چې ټول خیر د دنیا او د آخرت را جمع کړی دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. څومره چې دا دعا غوښتی شي غواړي د الله د کتاب کې د الله نه د دنیا خیر مو غوښتو د آخرت خیر دې مو غوښتو. کله انسان دنیا د الله نه غواړي خو صرف دنیا غواړي، دا سوال پکې د نه هیر شي چې الله هغه دنیا راکړه چې زما پکې خیر. د دنیا په هر نعمت کې ګوره زمونږ خیر نه دی. که یو سړی دا غواړي چې مال الله بچي راکړي، ظاهري خو دا واضح ده چې په بچو کې خیر دی. او کله داسې چې د یو انسان په نصیب کې چې کوم بچی لیکلی شوی پای کې خیر نه وي، خو دی د الله نه غواړي. دی شنګاړی غواړي، کور غواړي، ښځه غواړي، ډېر ودونه غواړي، ډېر بچي غواړي، شهرت غواړي. او دا خو ده ته پته نه شي چې په څه کې خیر دی او په څه کې شر دی. خو دې دعا کې ته د الله نه د دنیا خیر غواړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ښایسته ژوند. ښایسته ژوند هغه چې وایي کې خیر او دا شان د آخرت خیر ته مو غواړي.
نو دا دعا به رسول صلی الله علیه وسلم ډېره غوښته. او خبرې مقصد دا دی چې کله دین او دنیا الله چاته ورکي نو دا خوش نصیبه انسان دی. نو سره زمونږ د دې دنیا او دنیا د دې منډو الله رب العزت که موږ له توفیق راکړي چې موږ پکې دین واورو، موږ پکې د دیني مجالسو کې ګډون وکړو، نو دا به زمونږ خوش نصیبي او دا به د الله احسان په موږ باندې، د الله کرم به په موږ باندې، او الله رب العزت د دې نعمت نه موږ نه محرومه کوي. او الله رب العزت موږ د مرګه پورې د دې مجالسو سره تړلي وساتي. او الله دې موږ له مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ د دین زده کوو. هغه درسونه کوم چې زمونږ سلسله واري او به انشاءالله سبا نه شروع کوو. زما د جمعې په ورځ اراده وه چې زه اولنی درس او بیان وکړم، خو طبیعت زما ښه نه و. د سفر نه چې کله انسان راواپس شي ستړی شوی او بیا دمه وکړي نو ستړیوالی او عیبونه هغه څه وخت بعد راښکاره شي، نو د هغې د لاسه بیا هغه درس ونه شو. نن به یو څو مختصر خبرې صرف دې دپاره چې موږ ورسره سټارټ والو او موږ تازه شروع کړو. ډېر وخت چې انسان د یو شي نه لري که نه، نو دې کې هغه سټارټ اخیستل انسان ته بیا ګران وي چې ورته څه طریقه. او شیطان انسان ته دومره ګران کړي. شیطان خو معمولي موقع غواړي. ځکه زه دې ملګرو ته وایم وخت په وخت، زه هم د درس نه د بیان د اورېدو نه حتی الوسه به چوټي نه کړي. ځکه چې یو پیر دې په ځان دا دروازه کولاو کړه که نه، نو شیطان دې بیا نه راپرېږدي. که هغه پیری شیطان دی او که هغه په انسانانو کې شیطان دی، دې بیا نه راپرېږدي. ځکه چې تا خوند واخیستو، چې یو پیر دې خوند واخیستو، بیا بله ورځ به وکړو، بیا زه بیا بله ورځ د انسان هغه عبادت چې دی هغه پاتې شي. نن زه تاسو ته د یو داسې عبادت په باره کې خبره کول غواړم چې هغې ته ویلی کېږي مفتاح الخیرات، د خیر د کارونو کنجي. څومره چې د خیر کارونه دي که نه، د هغې چابي او د هغې کنجي هغه په یو عبادت کې ده. او هغه عبادت هم ډېر مختصر عبادت دی، خو موږ ترې غافله یو. داسې عبادت نه دی چې پهې کې سم مال لګي، پهې کې سم بس بدن به ټوټې ټوټې کې، او پهې کې به اهل و عیال او هر څه قربانې. هغه مختصر او ډېر وړوکی عبادت دی. وړوکی په معنی د دې چې یعنې وخت یې ډېر نه لګي، نو ډېر غټ عبادت. هغه عبادت چې په هغې سره ستا دنیا هم برابرېږي او ستا آخرت هم برابرېږي. د دنیا هر خیر چې ته غواړې الله رب العزت دې تاله درکړي. هغه عبادت چې د هغې سره زړه را ژوندی کېږي، هغه عبادت چې هغې سره زړونه رڼا کېږي، هغه عبادت چې د هغې د لاسه الله رب العزت انسان له نعمت ورکوي. او که نعمت ته سره یي نو د دې عبادت د لاسه د نعمت چې دی د ډېر وخته پورې انسان سره پاتې کېږي. هغه عبادت چې کله دغه عبادت ته کې نو الله رب العزت تا د مصیبتونو او غمونو نه ساتي. هغه عبادت چې د هغې د لاسه انسان ته ګناهونه بخښلی کېږي، انسان الله ته نږدې کېږي او د جهنم نه لرې کېږي، جنت ته نږدې کېږي، د جهنم نه لرې کېږي، الله رب العزت پرې راضي کېږي. او ما په دې باندې درس کې خو په منځ منځ کې خو موږ ډېر د عبادت ذکر کړی دی، خو ما پرې مستقل یو بیان هم یو وخت کې کړی ډېر مخکې، او هغې ته ویلی کېږي الاستغفار. استغفار معنی په عربۍ کې مختصر دا د الله نه بخښنه غوښته، مغفرت چې الله زما ګناهونه وبخښه. مختصر معنی دا ده. دا عبادت زموږ نه ډېر ټیم نه لري. دا عبادت یعنې ته استغفر الله یو سیکنډ زم چې کېدای شي یو سیکنډ ستا د ژوند نه واخلي، استغفر الله یا اللهم انی استغفرک واتوب الیک. د دې نور هم ډېرې صحیح دي، ما پرې د اذکارو په درس کې تفصیلي خبره هم کړې، خو مشهوره کومه هغه دا ده استغفر الله، چې هغه زمونږ ماشومانانو ته هم یاد دی، زمونږ زنانو ته، نارینهو ته، عوامو ته، علماو ته، ټولو ته یاد دی. خو دا ټکې استغفر الله ویل د معمولي مه ګڼه. په دې کې دومره لوی خیر پروت دی، دومره لوی. که دغه خیر زه شمارل شروع کړم که نه، نو په دې یو بیان کې زه هغه خیر تاسو ته نشم شمارلی پوره. کم خیر چې الله رب العزت صرف په دې یو کلمه کې یقو دی، په دې یو ټکي کې یا په دې یو خبره کې، هغه استغفر الله.
استغفر الله یعنی مطلب دا یا الله تانا بخنه غواړم ما ته بخنه وکړه. استغفار هر کله چې یو قوم په ګناهونو کې ډوب شي کنه او هر کله چې یو قوم د الله رب العزت نه لرې شي څنګه چې دا ځمکه وچیږي هغې له باران پکار دی نو دغه شان چې کله دا ایمانونه وچیږي کنه او ګناهونه ډېرېږي هغې دپاره څه پکار دی هغې دپاره استغفار پکار دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته دا نصیحت کړی دی نورو انبیاو کړی دی. زه به تذکره درته وکړم خو نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو استغفروا ربکم انه کان غفارا. د خپل رب نه بخښنه ډېره غواړي استغفار ډېر وایي الله بخونکی ذات. که په دې استغفار کې یو بله فایده نه وي صرف پکې ده کوي چې الله پې ګناهونه بخي دا پوره نه یوه بله فایده دې پکې نه وي صرف ده کوي چې څوک استغفار وایي الله د هغه ګناهونه بخي دا څومره لویه فایده ده. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا او یوازې دا نه يرسل السماء عليكم مدرارا باران براوري الله رب العزت. استغفار دلاسه الله رب العزت د اسمان نه پتا باندې خیر راوري باران ګوره د هر خیر جړ لره اوس مګه کې چې څومره رزق موږ ته ملاوي کنه د دې جړ له هغه د اسمان نه باران دی. اوس زموږ په دې علاقو کې دې ورځو کې بارانونه نشتي سوکړه ده خو زموږ دې طرف ته سوچ نه دی تللی چې موږ په دې استغفار کې څنګه کله موږ یو وجه بیانو کله بله وجه بیانو کله درېیمه وجه څلورمه خو دې ته موږ چېرته سوچ نه دی کړی چې موږ دا استغفار وایو او که نه وایو موږ د الله نه بخښنه غواړو او که نه. خو ما دا خبره تاسو ته یو پیر ذکر کړی و پوښتنې چې تاسو ته به یاد دی که نه به استغفر الله به وی خو د زړه نه به یې وی لکه یو عادتي دي سویل استغفر الله نه به معنه پوهېږي نو ته دا پته شتي چې دی د الله نه څه غواړي او څه نه غواړي. استغفر الله استغفر الله استغفر یو سړی استغفر الله وایي د زړه نه وایي دی پوهېږي چې زه به یا الله ما وبخه یا الله ما وبخه نو استغفر الله استغفر الله وایي او بیا ورسره هغه اسباب هم لټوي د دې نه علاوه چې الله رب العزت پې د ګناهونه وبخي. که استغفر الله استغفر الله اسې ورد نه دی استغفر الله ویل د زړه نه چې ته په معنی پوهېږي ته محسوسوې چې زه یم استغفر الله چې کله دې دې چې استغفر الله ووایي که نه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي یو خو به ته الله رب العزت ګناهونه وبخي دویم دا چې الله رب العزت په د باندې بارانونه راووروي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل کار به الله دا وکړي چې الله به دله مالونه ډېر کړي مال ډېرول. موږ اکثر ګرځو په وظیفو پسې او مزدوري نشته او کار نشته ما ته څه وظیفه وکړه ټول نو اوچته وظیفه هغه دا ده په مخه استغفر الله وایه چې څومره دې وس رسي د دې لپاره څه خاصه حد هم نشته چې یاره 100 پیرونه زیات پې نه وی 50 پیرونه زیات پې چې څومره یې ویې وایه الله به دله وایي زامن هم درکړي هغه زامن چې هغه به ستا د دنیا خوشحالي مې او ستا د آخرت خوشحالي مې نیکمله زامن به دله الله درکړي. الله به دله باغونه هم درکړي ځمکې او الله رب العزت به درته ولي روانې کړي. دا ټول خیر صرف په یو ځای کې ذکر شوی دی یعنی قرآن په سورت نوح کې په 2-3 آیتونو کې دا خبره بیان شوې ده باقي خیر خو لا پرېږده استغفار کې په دې یو ځای کې خیر شماره الله پرې ګناهونه بخي بارانونه به راوروي مال به درته ډېرېږي زامن به دله الله درکوي ځمکې به دې ډېرېږي باغونه پټي او دغه شان ولي او نهرونه به درته الله روان کړي. یو سړی به مانه سوال وکړي چې الله رب العزت په دې وړي کې عبادت وړي کې بیا هم یعنې په معنا د دې چې وخت به ډېر نه لګي قرباني به ډېره نشته په دې باندې الله رب العزت دا دومره څه ولې ورکوي سوال دی او ښه فایدهمند سوال دی یعنې دې سوال نه دی چې موږ وایو چې یاره مناسب نه دی ډېر مناسب سوال دی
جواب د دې والا دا صرف الفاظ او کلمات نه دي چې مونږ ویلي دي، اصل کې په دې کې عجزي پرته ده او د رب العالمین عجزي خوښه ده. ته چې وایې استغفر الله، یا الله ما ته ګناهونه وبخه، او ته عجزي کې د الله په مخ کې چې یا الله ستا نه بغیر د ګناهونه هېڅوک نشي بخلی، صرف ته بخلی شي، بل څوک یې نشي بخلی. او دا الله رب العزت د نیکانو خلکو صفتونه ذکر کړی دی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. د نیکانو خلکو نه چېرته ګناه وشي، ګناه کیدی شي د هر چا نه، د دینداره سړي نه هم کیدی شي. فرق په دینداره او په عامو خلکو کې دی چې دینداره نه کله ناکله ګناه کیږي او په ګناه پسې سم د سره بیا الله ته واپس کیږي. الله وایي کله چې دوی نه ګناه وشي ذکروا الله، اولنی کار دا دی چې ده ته الله رایاد شي، الله ورته مخې ته شي چې یاره زه خو الله دې نه منع کړی وم او زه یې کوم. ذکروا الله، بیا فاستغفروا لذنوبهم، او بیا بخښنه وغواړي د الله نه د دې ګناهونو دپاره. دغه ځای کې الله مخکې دا وایي او دغه ما تاسو ته چې دې کې عجزي پرته ده، ومن یغفر الذنوب الا الله، او د الله نه علاوه څوک دی چې ګناهونه وبخي؟ د الله نه علاوه څوک دی چې هغه ګناهونه وبخي؟ نو اصل کې به د استغفار کې دننه څه پرته ده؟ عجزي پرته ده، او د الله رب العزت عجزي خوښه ده. صرف دا نه ده، دویمه په دې کې دننه انسان اعتراف کوي د خپلې ګناه چې او یا الله زه ګناهګار یم. ته چې الله ته دا وایې یا الله ما ته ګناه وبخه، تا به کې اعتراف وکړو؟ څنګه دې وکړو؟ ما ته ګناه وبخه، نو وبخه په دې کې چې ما کړې ده. نو د الله رب العزت دا خوښه دی چې د انسان عجزي کوي د الله په مخ کې، ځکه د الله رب العزت دا عبادت ډېر خوښ دی. استغفار په بنیاد باندې یاده که دا خبره، استغفار د هر خیر کنجي ده. څه چې د الله نه غواړې دا استغفار ووایه، څه چې د الله نه غواړې الله یې درله درکوي. دا یاده که یو سړی به چې په دې ما ته دلیل وښایه، زه پرې د دلیل ښیم. سلیمان علیه السلام موږ ټول یې پېژنو، خاصیت د سلیمان علیه السلام څه و؟ یعنې خاص یې په څه باندې موږ پېژنو؟ په ټوله دنیا باچایي دا خبره ده د دې نه خاص د هر څه په خبره پوهېده او داسې باچایي ور الله ورکړی چې هغه بل چا سره نه. یعنې په ټوله دنیا باندې باچایي ذوالقرنین هم کړې ده، نمرود هم کړې ده، بختنصر کافر چې هغه هم کړې وه. د صرف باچایي داسې نه ده کړې په انسان، ده په انسانانو، پیریانو، زناور چې څه الله ده ته مسخر کړي. تاسو به تعجب وکئ ده چې کله د الله نه دا باچایي غوښته نو څنګه یې غوښته؟ په سورت صاد کې دي قال رب اغفر لي، اول کار یې څه کړی؟ استغفار، یا الله ما وبخ، ما ته بخښنه وکړه. د هغې نه بعد یې څه ویلي دي؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، او داسې باچایي راله راکړې الله چې زما نه بعد یې ته چاله نه ورکړې. خو په اوله کې یې څه چل وکړو؟ استغفار. ته استغفار وغواړه، بیا ووایه الله زما نه قرضې ختمې کړه. استغفار وغواړه، استغفار ووایه، بیا وایه الله ماله پلانې شی راکړه، ماله پلانې راکړه. استغفار بیا یې الله ماله جنت راکړه، ماله خپله رضا راکړه. الله رب العزت ته هر څه درکوي، هر څه در الله درکوي، خو چې کله ته استغفار د ټولو نه غټه فایده د دې ګناهونو هغه ما ته اوس وایي چې کوم توروالی په زړه کې دی او توروالی په مخ باندې او په دین کې کمزورتیا راشي او رزق بې برکته شي. دا معنی بس خلک تپوس کوي راشي زما په رزق کې برکت نه شي. زه ته اولنی سوال دا کوم، اولنی چې ته به دیندارۍ کې څنګه؟ اولنی سوال زه د انسان نه دا کوم چې کله ما پسې راشي او د رزق فریاد کوي که نه، زه یم ته په دغې کې څنګه په دیندارۍ کې؟ ځکه چې د بېدیني نه د انسان د رزق بې برکته کړي. ورسره دا یاده کوي د دې انسانانو په زړونو کې د ده سره بغض پیدا شي. څومره چې ته د الله خوښ وي دومره به د الله د بندګانو خوښ وي.
او څومره چې ته الله نه لرې کېږي دومره به د الله د بندګانو د دې زړونو نه ته لرې کېږي، د هغوی به درنه بغض پیدا کړي. که غواړي چې دا توروالی د ګناهونو که هغه په زړه کې دی، که هغه په مخ باندې دی، که هغه د رزق بې برکتي ده، او که هغه د مخلوق دا لرې کېده دي ستا نه، که دا هر څه ختم کړي که نه، د هغې دپاره به څه کوې؟ د هغې دپاره به استغفار کړي. څومره چې ته استغفار کړي او استغفار نه کول دا ګوره تکبر دی. ښه لکه یو سړی وایي زه د الله نه بخښنه نه غواړم، والعیاذ بالله، نو دی خو وایي نه چې زه تکبر کو، خو مطلب یې همدغه دی چې ځان دومره لوی ګڼي چې دی وایي زما دې ته ضرورت نشته. او د هغې دپاره بیا وګوره قصه د ټولو انبیاو چې کوم قومونه الله رب العزت تباه کړي دي د هغو هغه قصې ټولې واوره، هغوی کې تکبر الله ته واپس شوي نه دي د دې ګناه، او شروع یې د چا نه وکړه؟ نه، د شیطان نه. چا ووایي؟ تا ووایي؟ بارک الله فیک. د شیطان نه غلطي شوې وه که نه وه؟ څه غلطي دي شوې؟ سجدې نه ولګول، بیا استغفار وکړو؟ نه، الله رب العزت کوم ځای ته ورسوي؟ ښه آدم علیه السلام نه خطا شوې وه که نه؟ شوې وه، د هغه د بیبي نه هم خطا شوې. الله منع کړي چې ته به دې ونې ته نه نږدې کېږي. دا د هغه یو لغزه شو او هغې ته ور نږدې شو. بیا یې څه چل وکړو؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دواړو الله ته دا وی الله موږ د ځان سره ظلم کړی، او که ته موږ ونه بخې او ته په موږ باندې رحم ونه کړې نو موږ به د تاوانیانو نه شو. نوح علیه السلام کله چې د هغه په قوم باندې عذاب راغی، هغه هم د هغوی د تکبر د لاسه او د هغوی د هغه ګناهونو د لاسه، نو هغه خپل زوی ته اواز وکړو ویې راځه ما سره دې کښتۍ ته راوخېږه. کیسه به تاسو ته یاد هغه راونغاړه او عذاب راغی. نو نوح علیه السلام الله ته دا وویل یا الله زما زوی تا خو ما ته دا ویلي چې دی ستا اهل کې دی او ستا اهل به زه بچ کو. الله ورته وویل نوح دا تپوسونه به زما نه کوې، ستا دا تپوس نامناسب و، هغه ستا په اهل کې نه و. ولې ستا په اهل کې نه و؟ کافر و، هغه دا دین منلی نه دی. څنګه ته د هغه په باره کې سوال ډایرکټ هغه دا وویل قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د څه نه چې زه تا نه داسې تپوس وکړم چې ما سره د هغې علم نه وي. بیا وایي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. که ته ما ته بخښنه ونه کړې زه به تاوانیانو کې یم. د انبیاو طریقه تکبر پکې نه وي. ها موسی علیه السلام ماسپښین کې چې هغه ښار ته راغی او دوه کسان وران شوي وو، هغه یو له یې سوک ورکړو، هغه مړ شو. حالانکې ده قصدن سوک هم نه ورکړه، خو دا د دوی هغه اوچت مقام دی چې څنګه سړی مړ شو نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو شیطاني کارو، شیطان غوښته ده چې داسې وشي او زما د لاسه سړی مړ شو. ډایرکټ یې وویل ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. یا الله ما د ځان سره ظلم کړی دی نو ما ته څه وکړه؟ ما ته بخښنه وکړه. ها داود علیه السلام هغه دوه کسان پسې راغلي څه دپاره؟ فیصلې دپاره. یو وایي زما سره یو کم د یو سره یو کم 100 ګړي بيزي دي، د بل سره یوه ګډه ده. د یو کم 100 والا ورته وایي چې دا یو مال راکړه زما دا 100 به پوره شي. اوس مشهوره دا ده، مشهور تفسیر دا ده، ما ته اوس ذکر کړی و چې داود علیه السلام د دې یو خبره واورېده او د دې بلې وانه اورېده. په ډاري کې د یو ته ووایي ته دا یو ګډه دله ورکړه. دا یو تفسیر دی، اگر که زړه پې داسې نه مطمئن کېږي چې داود علیه السلام دومره الله هغه له خاص
کار دا ورکړو چې هغه به فیصلې کولې. هغه څنګه د یو کس نه خبر اوري د بل نه نه اوري. نو دې کې دویم دا دی چې دا دواړه کسان رالو او دی په منځه ولاړو، ټیم ورنه ورکړی. نو چې کله ده ته پته ولګېده چې زما دا ټیم نه ورکول دوی له دا خو نامناسب. په کار دا و چې څنګه دوی راغلی و ما دوی له ټیم ورکړی وی. نو الله وایي فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. د اړیکې د الله رب العزت نه بخښنه وغوښته او دا ټول پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه د الله رب العزت نه په یو مجلس کې څو پیرې بخښنه غواړم او یا پیرې او یو حدیث کې 100 پیرې راشي. څومره چې تاسو د استغفار وایئ دومره به الله رب العزت ستاسو د زړونو نه توروالی د ګناهونو د لاسه چې هغه ختموي. ځکه چې دا ګناه په زړه کې تور داغ پرېږدي، هغه داغ په دې سره ختمېږي. په دې مخ کې توروالی راشي، انسان دا مخ بېسیره شي، بې برکته شي، دا ورسره ختمېږي. رزق کې بې برکتي هغه ورسره ختمېږي. د بچو د انسان د بچي بد عملی دي، الله رب العزت ورسره په بچو کې خیر راولي. ښځه بد اخلاقه ده، د خاوند خبره نه اوري. استغفار کوه رب العالمین به ستا د بچي، ستا د ښځه، ستا د خپلوان د ټول به الله رب العزت نیک عمله کړي. مزدوري دې نشته، استغفار ډېر غواړه، الله رب العزت به درله حلاله پراخه روزي درکړي. قرضې د باندې ډېرې دي، استغفار. بچي دې نشته، استغفار. ملک ته تله غواړې، مسافرۍ تنګ کړی، استغفار. او داسې نورې چې څه مسله ته یادې د هغې حل استغفار د دنیا او د آخرت. نو دا یو مختصر نصیحت و ټولو ملګرو ته، ټولو وروڼو او خویندو ته چې هر وخت خپله ژبه لمده ساتئ په څه باندې؟ په استغفار باندې. الله رب العزت دې موږ له دې د ویلو توفیق راکړي. او انشاءالله سبا نه به د درسونو سلسله کوي، د سوالاتو جواباتو نشست او بیا په هغې پسې د عمدة الاحکام درسونه او د جمعې په شپه چې به کوم زموږ درس و په سولۍ کې، او بیا د سیرت صحابه کرامو به تفصیل او ما که ترتیب وي. کوم ملګري نه خبر هغوی خبر کوي، ځکه چې اوله کې اکثر ملګري دي چې هغوی ته خبر نه رسېدلی، نو هغه خبر کوي. الله رب العزت موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا